السلام علیکم ملګرو. ریحان زیب خان کم چې پرون شهید شو او ټول پښتانه په او دردېدل. زما زړه په خپله هم ډېر بې انتها سخت درد کړی او زړه مې پې دردېدلی و. د هغې یو ویډیو راته مخې ته راله چې په هغې کې تلاوت کړی دی او ډېر خوبصورت انداز کې تلاوت کړی دی زما عزتمندو. نو تاسو ټولو ته گزارش دی کیدای شي تاسو دغه تلاوت اورېدلی مې د دی، خو یو پیره بیا د دی دا تلاوت په اورئ زما عزتمندو. تاسو سره زه په دې ویډیو کې پلی کوم. څونه چې د دی تلاوت خلک اوري که نه، نو د دی روح ته به په دې باندې سکون رسي، راحت به ورته رسي. نو تاسو ټولو ته زما گزارش دی زما عزتمندو چې یو پیره دا تلاوت بیا اورئ زما عزتمندو. او ټولو مسلمانانو ته زما گزارش دی چې څوک هم دی سره په غم کې شریک وي نو دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې د دی دا تلاوت ټول پښتانه او ټول دنیا واوري. چې څونه ډېر خلک د دی دا تلاوت اوري که نه، نو دی ته به په قبر کې راحت رسی، سکون به ورته رسی، خوشحالي به ورته رسی. نو راځئ د دی دا تلاوت سره زه پلی کوم او په کمنټ کې ورته ماشاءالله سبحان الله هم ووایئ او دی ته دعاګانې هم ډېرې وکړئ چې الله رب العزت د دی شهادت قبول کړي او الله رب العزت دی ته په جنت الفردوس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ځای ورکړي. او د دی چې څونه پسماندګان دي، د دی خاندان والا دي، د دی فیملی والا دي، الله رب العزت هغې ته صبر جمیل ورکړي او د ټول پښتنو د الله رب العزت خپل طرف نه مدد وکړي. راځئ د دی دا تلاوت را سره وورئ او مخکې شعر هم کوي. بیا جی بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ښه ملګرو، بس تاسو دا تلاوت واورېدو. تاسو ټولو ته گزارش دی چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې دا د هغې دپاره د سکون، د راحت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. څونه چې دا ډېر خلک اوري دا تلاوت که نه، نو هغې ته به خوشحالي رسي او هغې ته به په جنت کې درجې میلاویږي. نو تاسو ټولو ته گزارش دی چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ. الله رب العزت مو ټول خوشحاله باد ولره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.